د نږدې 28 میلیونه افغانیو په ارزښت بېلابېلې ټولګټې پروژې پیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د لغمان والي محمد آصف ننګ په لاسونو نن د مرکز اړوند د چاردهي په سیمه کې د چاردهي کانال د بستر د کانکریټ کولو او د پرچاوۍ د جوړېدو پروژه او د دې ترڅنګ د کاکس په سیمه کې د 1160 مترو په اوږدوالي د بولډروال پروژه رسما د ډبرې په ایښودلو سره پیل او دغه راز د قرغۍ ولسوالۍ د کاکس په سیمه کې د یو کرنیز کانال پروژه تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. هغه مراسم چې نن په یادو سیمو کې د دغو پروژو د پیل او ګټې اخیستنې په موخه جوړ شوي پکې د ولایت مقام د دفتر رئیس فرید احمد مرزک، د انکشاف دهات رئیس انجینر امان الله میاخیل، د مهترلام د سیندزي فرعي حوزې رئیس سید عبدالرحیم سادات، د ټولګټو چارو رئیس انجینر نصرت آغا، د طبي پیښو سره چمتووالي ادارې رئیس محمد افاق بریالي، پخواني سناتور او قومي مخور مکرم خان ناصري او د یادو سیمو قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو پکې ګډون درلود. د کاکس د بولډروالونو پروژه چې په دوه برخو کې د لغمان د انکشاف دهات ریاست په چوکاټ کې د سیمهیزو برنامو د همغږۍ دفتر لخوا د انکشاف دهات او مالی وزارتونو د نږدې 15.5 میلیونه افغانیو په مالی ملاتړ د یو کال په موده کې جوړیږي. په جوړېدو سره به په یاده سیمه کې په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي. همدارنګه د چاردهي کانال د بستر د کانکریټ او پرچاوۍ د جوړېدو پروژه چې د اوبو او برېښنا وزارت د حفظ او مراقبت له بودیجې نه د 1 میلیون افغانیو په لګښت د 2 میاشتو په موده کې جوړیږي. چارې یې نن د یادو مشرانو په لاسونو د ډبرې په ایښودلو سره پیل شوې چې د اوبو د ضیاعاتو او د سیلابونو د خطراتو د مخنیوي په برخه کې به د کروندګرو سره زیاته مرسته وکړي. بل لورته بیا د طبي پیښو سره د چمتووالي د ادارې په هلو ځلو د IMC په مالي ملاتړ د 1 میلیون او 100,000 افغانیو په ارزښت د کاکس کرنیز کانال چې 103 متره اوږدوالی او 2 متره عرض لري په 2 میاشتو کې جوړ شوی دی چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کانال په جوړېدو سره 2500 جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو خور د عصر سیستم لاندې شوه. په جوړ شوي مراسمو کې لغمان والي محمد آصف ننګ د پروژو په پیل او ګټې اخیستنې ته په سپارلو د خوښۍ په څرګندولو سربیره ویل چې ولایتي اداره په دې هڅه کې ده څو د لغمان د اساسي انکشاف او د ولسونو د هوساینې لپاره ګړندي او اړین ګامونه پورته کړي. هغه ننګ زیاته کړه چې دا مهال په لغمان کې د څه د پاسه 2 میلیارډ افغانیو په ارزښت بېلابېلې ټولګټې پروژې تر کار لاندې دي چې زرګونه بې روزګاره خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. وروسته د انکشاف دهات رئیس انجینر امان الله میاخیل او د طبي پیښو سره د چمتووالي د ادارې رئیس محمد افاق بریالي هم په خپل وار سره د یادو پروژو په اړه د معلوماتو په وړاندې کولو سربیره د ځینو نوي پروژو د پیل زیری هم ورکړ. ورپسې پخواني سناتور او قومي مخور حاجي مکرم خان ناصري بیا د ولسونو په استازي د ولایتي ادارې د روانو هلو ځلو د ستاینې او قدردانۍ ترڅنګ د لغمان د امنیت، انکشاف او حکومتوالي په برخو کې د لغمان والي د تلاشونو ستاینه هم وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې ولسونه په ټوله معنا د خپل نظام ملاتړي دي او د پرمختیایي بهیر د لا پراختیا لپاره د خپل ادارې سره هر راز همکارۍ ته چمتو دي. الحمدلله خوشحاله پدې چې حکومتي چارواکي والي صاحب او نور مشران راځي د بیا انکشاف په خاطر باندې شپه ورځ چاپیر دی والي ځانې کوي. جناب والي صاحب ولسونه له تاسو سره همغږي دي، ولسونه له تاسو سره ملاتړ دي. هر وخت چې تاسو راځئ د ولس د خدمت په خاطر باندې جناب والي صاحب ته ځي په هر جماعت کې کېنی اول ته ځي د خلکو سره یو ځای مونځ کوي. څه ولو چې مسؤلیت در په غاړه د رئیس جمهور یو نماینده په دې ځای کې په لغمان کې ولسونه تاسو سره داسې حس او داسې فکر ولسونو سره چې د ولسونو د منځ راجګ شوی او ولسونه به ټول تاسو سره همکاري او کوم کارونه چې اوس دې منطقه کې کېږي د تاسو په ابتکار کېږي، تاسو په هلو ځلو کېږي، ولسونه تاسو سره همکار دي، تاسو سره همغږي دي، تاسو سره ملاتړ دي.